لکه جماعت کې تاسو سره به گزاره وکړم یو نیم لار روپۍ به هلکه موږ ملیانو تاسو نه تپوس کوم دا نور خو ماته ښه نه لګي داسې ده که نه ده خبره پوه شوې موږ د جومات نقشه جوړوله او دا کار خو چې هغه کسان وي شاګردان وي چې د جومات کار دی نو 85,000 روپۍ د جومات کار دی نو هلکه دا اخچین خبره دې نیولې خدای دې راکړی جومات کار دی خو خیراتي که په دې 85,000 به چې کوم دی نو زه سیخ راوړم سیمنټ به مې راوړم تاسو خیال ته راځي د هغه اول نظر په خپله خېټه مبارکه او زما په جیب دی ستا په جیب باندې دی چې دی به څنګه وي دله به پیسې څنګه الم وکیل صاحب له ورشه وکیل صاحب له د دروغو بوجۍ له ورشه چې زما خو یو مقدمه ده څومره دروغ به راغلي هغه وایي 50,000 روپۍ را 80,000 لا لاک را 2 لاکه را بیا مې قیمتي دی چې څومره ټول کې که نه نو دې سات په سات درني نو بیا به چې څومره ډېرې پیسې دې ورکړې نو کار دې وشي دومره ډېر دروغ بدلې ووایي مالي کاکا صاحب ووایو مالي پیر بابا ووایو پیر بابا او کاکا صاحب ووایي انشاءالله د پاسېدو نه به ودې وباسي بیا د ما د مونږ کارېږي دا عاصم پورې صاحب ولا صدیق پورې صاحب دې ورته سپین ږیری سړی دا ګډوډي وي نو زه څه وکړم زه د خپل عادت نه وځم تاسو بیماریان یې ماته معلوم زه تاسو پېژنم خفه کېږئ مه زه د بل ځای نه زه د شینګرداب نه یم راوتې د تاسو د صالح علیه السلام وښایي چې د ګټ نه راوتې خو د دغې معاشرې خلک یې ټول ډاګه والی یو څو کسان به د بېسمیره سپین ږیري بوډاګان خو غږ یې مه کوه د دې بوډاګانو دې مباله وکړي هلکه وایي اولو زمونږ په دغه حلقه کې الیکشن دلته خو نه کړه ښه دلته نه زمونږ په داسې اساسو ایمان لږ بچ پاتې شوی زمونږ په حلقه کې الیکشن و نو یو بوډا نه یې تپوس وکړو قریب دغه اویاو اتیاو کال و هلکه ویې ووټ به چاله ورکړو ویې ووټ به بیټ له ورکړو هلکه ستا چې نکاح ونه د بیټ هغه موږ لاندې راوست ستا چې زوی وشو نو د بیټ مولا درته باندې کړی داسې یو راځه ښځه چې دی مړه بچا یې جنازه کړې نیکه چې دی مړ هغه پلار چې دی مړ ته به هم سبا له چینګ اسمان باندې خولې ته نیولې خپې به دې اګرې ته کړي څوک به د باندې جنازه کړي د بیاوالي نه به بیا راولئ هغه ځای نه به راولئ سړی خو به کېدله جنازه قسم دی په تاسو مې ښه نیک سړی د ماښام مانځه ته دلته مخکې کوم وخت مانځه ته د ماښام د اودس مات نه شو نو مالک نوم به په ایمان چې اودس مو په دې محراب کې ماتېږي په دې محراب اوس زه نه تپوس کومه چې پنځمه کلمه کومه یوه اوس زه نه تپوس کومه چې په یوه سره اللهم انا دعای قنوت خو نه پېژنې خو اللهم انا باندې اوس زه نه تپوس کوم چې په غسل کې څو فرض دا وایي نه یاره دا مریان دي که نه دا سیاست کوي دا سیاست دی د ګټه سري زویه ته سیاست کولی شي ما سره قرآن دی ما سره حدیث دی ما سره ستا د انګریزي تعلیم د زیات انګریزي تعلیم دی اگر چې امتیاز یې وکړم په انګریزي تعلیم ما سره قرآن دی ما ته الله قرآن علم را نصیب کړی ما ته الله د حدیثو علم را نصیب کړی ما په خپله مدرسه کې 14 علوم ویلي ته دې خبره وي تا ته پته نشته تا چېرته یو فزیکس موندلی دی یو دې کیمستري موندلې ده او یو دې چې کوم دی نو بیالوجي موندلې اوس که درته تپوس وکړمه چې د فزیکس یو نومریکل راته ووایه نو بیا به ترخونه کوې ترخونه به کوې دا ټولې طبقې په دنیا کې شته خو د ټولو نه بهترین او مهربانه طبقه هغه د علماء کرام دا چا ده لکه خوله وخوځوئ که نه د علماء کرام دا عالم ستا د پیدا کېدو نه واله ستا د مرګه پورې تا ته د خیر دعاګانې دي خیري درته
یو عالم بلا سے پیدا نه کی د خپل حزب الله مفسر نه تاسو کې عاصم پولیس نو صدیق پولیس د بلا علماء محب الله مفسر تاسو چې دا کلاس مو تکړه پېشمانی ول چې خدایا دا قوم ورکې دا کوډل کټ خارانیان دي الکه دا خیرې چې تکړه دي علماء دروغ نه وایي اکثر دوی پېشمانی چې پاس وایي یا الله دا خلق جهنم ته روان دی یا هدایت تاسو ته پته نشته زه ته په قسم سره وایم دا علما چې پېشمني باسي کلام علما ستاسو دپاره د ځان دپاره نه دی ستاسو دپاره دی دا د نبي علیه السلام وارثان دي چې څنګه نبي علیه السلام د امت دپاره ژړل دقسې دا وارثان د امت دپاره خدای هدایت ورته نصیب کړي خدای د جهنم د لارې نه راواړي خدای د جنت په لارې برابر کړي کله درته تصوف کیږي کله درته تبلیغ کیږي کله درته مدرسې کیږي کله درته درسونه جوړ کړي کله درته بچو ته سبقونه وایي دا علماء قدر کوي علماء دا علماء ستاسو خیر خوا دي بدخوا نه دي ښه بدخوا نه دي د دې وجې نه زما وروڼو زه تفصیلي خبره کول نه غواړم صرف تاسو ته مې یو څو خبرې په دې بنیاد باندې وکړې چې د علماو قدرداني وکړي او د علما خپل کړي د دې پشپناهي وکړي د دې ملګرتیا وکړي هر حالت کې او ما نه وروسته به انشاءالله علما دي غالبا مولانا محمد عاصم صاحب هغې به بیان کوي خوندور بیان دی هغه بیان ته غوږ کېږدئ انشاءالله زمونږ په 20 نومبر باندې نن 20 اکتوبر دی یوه میاشت پوره پاتې په 20 نومبر باندې په قطبګړ کې خانقاه محمدیه کې به سالانه روحاني اجتماع خانقاهي اجتماع روحاني اجتماع د لرې لرې ځایه به ورته علما هم راځي مقامي خپل علما به هم ټول کښېني زمونږ چې څومره په دې چم ګاونډ کې علما دي دا به هم موجود دي تبرک دپاره به موږ ټول علما ته وایو بیان به یو څو علما کې ټول خو نشي کولی الحمدلله زموږ په دې خپل خوا او شا کې چې څونه علما دي هغې ته راغونډ کړل نو به چې کوم دی یو ځان له یو اجتماع نه جوړ شي خو د بار علما به انشاءالله بیان ته پاتې راځي زموږ مولانا محمد قاسم صاحب شیخ الحدیث هغې به هم چې کوم دی پکې موجود دي ستاسو خدمت کې دا درخواست دی دا یو دعوت تاسو ته درکوم